السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفائدة التاريخية المهمة. څوک هم چې د تاریخ مطالعه لري نو هغه په دې نتیجه باندې رسیږي. البدايه والنهايه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله هم دا خبره ذکر کړې ده. نورو معتبرو تواریخ هم ذکر کړي او ما په خپله د خپل استاد محترم الشیخ محمد حسن جان المدني الشهید رحمه الله نه په خپل غوږونو باندې هم اورېدلې. ډیره مهمه فائده ده، تر اخره ان شاء الله واورئ. مختصره ده خو د فائدې نه ډکه ده. خلافت عباسی د 132 هجری قمری څخه شروع شوی تر 650 هجری قمری پورې. دا خبره وزل بیا کو. خلافت عباسی تاریخي لحاظ سره د دې ابتدا او شروع د 132 هجری قمری څخه وا او انتهای په 650 هجری قمری باندې وا. بیا د فتنه تاتار په وجه دا خلافت ختم شو. په منځ کې به د فایدې لپاره دا خبره وکړو چې دا ټکي خلافت څه دی. د خا کسره ده، ځکه خلافت په فتحې د خا سره هغه حماقت ته ویل کېږي، که مقلتوب ته. دا ټکی به خلافت وایو. د فتنه تاتار په وجه باندې چې کله دا خلافت ختم شو بیا 2 خلافتونه جوړ شو. په هندوستان ان تر کابل او بخارا و غیره پوری خلافت مغولی او بل طرف ته خلافت عثماني، چې دا خلافت عثماني په ترک کې موجودو چې په تمام عربو باندې سلطه او غلبه او حاکمیتو. نو یادو ساتو د ابتدا د خلافت عباسی څخه چې هغه 132 هجری قمری د ابتدا د خلافت عباسی څخه سرکاري قانون فقه حنفي و، حتی چې بیا په دواړو خلافتونو کې فقه حنفي سرکاري قانونو په دواړو خلافتونو کې که خلافت مغولی هغه کې سرکاري قانون فقه حنفي او فیصله به په دې باندې کېدلې، او که خلافت عثماني نو په هغه کې هم سرکاري قانون فقه حنفي او فیصله به په دې باندې کېدلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.